د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. په مخړی د نن خبري ټولګي ته متقي وایي تیر نسل ښوونځي بمبارول، نوی نسل په اسلامي روحیه روزو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي نوی افغان نسل باید په خپل او اسلامي فکر وروزو. متقي چې کابل کې د یوې دیني مدرسې د فارغانو غونډې ته وینا کوله زیاته کړې اوس باید ډېر کوښښ وکړو چې نوی نسل په خپل فکر اسلامي فکر او افغاني فکر وروزو. تاسو ولیدل چې تیر شل کاله غرب روزلو کسانو مدرسې، ښوونځي او جوماتونه بمبار کړل. دوی ټول د هیواد دښمنان تربیه شوي وو. متقي په ورته وخت کې دا هم ویلي دي داسې ځوان باید ټولنې ته وړاندې کړو چې هم په دین سره ورکړي هم په وطن. خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په تور د نږدې سلو افغانانو نیول کېدل او غبرګونونه پاکستان له لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پورې کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې CTG په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو 2 کلونو کې 92 افغانان په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې په دغه راپور کې راغلي چې په یاد شمېر کې 66 افغانان سږ کال او 26 نور تیر کال نیول شوي دي چې په 69 ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوې چې په تیرو 2 کلونو کې 10 ترهګر چې افغانان وو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو 2 کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې 10 افغانان ښکېل وو چې د پاکستاني امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه کوي چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي پر ځای د ترهګرۍ د قرباني وښیي، په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخه مرکزونه لري. په جرمني کې رحماني پروژې بندې شوې. د افغانستان د ولسي جرګې پر پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی اجمل رحماني چې هغه هم د ولسي جرګې غړی و د امریکا بندیزونو له امله په جرمني کې چې د دوی تر بندیز لاندې ډیری شرکتونه همدلته شتون لري پروژې یې ودرول شي. د المان په سویل لویدیځ کې د اشتوتګارت ښار ته نږدې د اهنګن ښاروالۍ د کوانټم ویلیج د پراختیا طرحه چې د میر رحمان رحماني او اجمل رحماني اړوند اوډسن ګروپ اصلي پروژه وه له بیړنۍ اغیزمنتیا سره د دسمبر له 14 ودروله. کوانټم ویلیج ورته مهال د پرمختللې ټکنالوژۍ په کوانټم محاسباتو کې د نړیوال مشرتابه لپاره د المان د بیکن پروژه ده. اوټیزن ګروپ په 2014 کال کې د اجمل رحماني لخوا جوړ شو چې د ABM د المان څیړنیزې مؤسسې فراونوفر ټولنې او د اشتوشټګارت د سیمې له پراختیایي اژانس سره شریکه ده. کوانټم ویلیج د المان لومړنی ځای دی چې پکې سوداګریز کوانټم کمپیوټر کارول کیږي. رحمانیانو دغه 9 هکټاره سیمه په 2021 کال کې په نامعلومو پیسو اخیستې وه او پراخه آبادي پکې روانه وه چې د نړۍ د لویو پوهانو د جلب لپاره پلان شوی و. روسیه وايي طالبانو سره اړیکې نور هم پراخه او د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یوه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مسؤل تیموفي بولیکوف ویلي له طالبانو سره د اړیکو پراختیا د دوی هدف دی او دغه چاره ښه پر مخ روانه ده. نوموړي همدارنګه ویلي له طالبانو سره باید تړونونه نور هم پراخ او زیات شي. هغه وویل په ځانګړي ډول اقتصادي برخه کې باید اړیکې پراخې شي. دا د دې وي چې څو ورځې وړاندې امیر خان متقي له ضمیر کابلوف سره لیدنه کې هم د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په لا پراختیا ټینګار کړی و. اروپا کې د PTM لاریون د پاکستان پوځ یې د لږکیو پر ضد په بشري جرمونو تورن کړ. په اروپا کې د PTM یو شمېر د پاکستان پوځ د پښتنو په ګډون په دې هیواد کې د میشتو لږکیو په وژنو نه درک کولو بشري جرمونو تورن کړی دی. د PTM دا غړي چې د اروپا له بېلابېلو هیوادونو پرون د دسمبر 22 د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې راټول شوي وو وايي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټول هغه لږکي چې په دې هیواد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د PTM پر مشر منظور پښتون برید او د هغه نیول د قانون خلاف وبلل او ژر تر ژره د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په بروکسل کې راټولو شویو د PTM د غړو د بلوڅو لاریون کوونکو پر وړاندې د پاکستان د حکومت چلند د بشري حقوقو ضد عمل ګڼلی دی. امریکا اسرائیل ته تر اوسه پورې له 5,000 ډېر بمونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې امریکا دلته له 15 راهیسې تر اوسه پورې له 5,000 زیات MK-42 سیریز پاونډي بمونه اسرائیل ته لیږدولي دي. د دغه راپورونو له مخې پنټاګون اسرائیل ته د وړو بمونو لیږد هم ډېر کړی چې د غزې په څېر د ښارونو پراخه کولو لپاره یې
وړتیا ډیره ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې اسرائیل د غزې جګړې په لومړیو 6 اونیو کې د ولسي خلکو په سیمو ویجاړونکي بمونه کارولي دي. دغه امریکایي ورځپاڼې د 2 زریز پونډي بمونو نوم اخیستی چې په جګړه کې اسرائیل کارولي دي. د اسرائیل د پوځ ویان د نیویارک ټایمز د هغې پوښتنې په ځواب کې چې په سویل کې د دغه بمونو د کارولو په اړه کړې وه، ویلي چې د اسرائیل لومړیتوب د حماس له منځه وړل دي. له دې سره امریکا په وار ټینګار کړی چې اسرائیل د حماس سره په جګړه کې د ولسي تلفاتو د کموالي لپاره باید ډیر پام وکړي. تیره میاشت د 2600 بهرنیانو افغانستان ته راتګ کړی دی. په تیره یوه میاشت کې کابو 2600 بهرنیان د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته راتګ کړی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رافع پر خپلې ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د 40 ښځو په ګډون 1414 تنه بهرنیان د لیندۍ په میاشت کې افغانستان ته راغلي او په همدې موده کې د 12 ښځو په ګډون 1202 تنه بهرني وګړي له هیواده بیرته تللي دي. طالبان وايي هیواد کې 80% یتیمانو ته مو مرستې رسولې دي. د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر سمنګان ولایت ته د سفر پر مهال دغه ولایت له سیمه ییز چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې اوس مهال د ټولو هیواد په کچه 350,000 یتیمان، 90,000 کونډې او 180,000 معلولین له دغه وزارت سره ثبت دي چې له ډلې یې 80% له دغه وزارت څخه میاشتنۍ مرستې ترلاسه کړي دي. سرپرست وزیر سمنګان یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د نغدي مرستو د ورکړې او له دغه پروسې څخه د نظارت په موخه یاد ولایت ته سفر کړی دی. نوموړي د تېرې پنجشنبې په ورځ د سمنګانو له ولایتي چارواکو او مسؤلینو سره لیدلي او مستحق کسانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې یې پر شفافیت ټینګار کړی دی. هباد وايي 1.5 ښځینه روغتیایي کارکوونکي لرو. سره له دې چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي متخصصانو د کمبود خبره کوي، خو د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وايي نږدې 150,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکي او اوس مهال عملاً په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له یوې مالیزیایي رسنۍ سره په خبرو کې پرون ویلي د دوی حکومت د افغانستان په ټولو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. له دې سره هممهاله د افغانستان د نسایي ولادي د متخصصانو د ټولنې مشر نجم السما شفاجو ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینه د اندېښنې وړ بللې وه. د هغې په خبره په وروستیو کې د ډاکټرانو او قابلو شمېر کم شوی او یو شمېر یې له هېواده وتلي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې د زیږون پر مهال یوه مور خپل ژوند له لاسه ورکوي. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نور خبرونه راپورونه چې ستاسې درنه حضور ته راحاضرېږم په لیلا مسپارم د الله په امان.